د عباسي خلیفه هارون رشید د مرګ شبې. کله چې هارون رشید د مرګ پر بستر پریوت، شاوخوا یې چې څوک ولاړ وو هغو ته یې وکتل. بیا وویل غواړم هغه قبر ووینم چې زه پکې دفن کېږم. خلکو چې هغه کله قبر ته یووړ، هارون رشید خپل قبر ته وکتل. وروسته یې خلکو ته مخ ور واړوو. د قرآن کریم د سورة الحاقه دغه آیاتونه یې ولوستل. أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. چې ژباړه یې ده، نن زما مال ما ته هیڅ په کار نه راغی، زما ټول حکومت له منځه لاړ. وروسته یې د اسمان پر لور وکتل، ډېر یې وژړل او ویې ویل ای هغه ذاته چې بادشاهي دې زوال نه لري، نن پر هغه چا رحم وکړه چې بادشاهي یې ړنګه شوه. قدرمنو ملګرو، د دنیا ژوند تېرېدونکی دی. که بادشاه یې، که ګدا یې، که د ژوند په هر حالات کې، خو د مرګ مېلمه به وې، او مرګ داسې یو څه دي چې ترې خلاصېدی نشته. نو په کار دا ده چې د مرګ لپاره باید امادګي ونیسو او د دنیا د دې لنډو شپو او ورځو څخه د آخرت لپاره توښه جوړه کړو.